د بلخ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا چې د بلخ ولایت د چهاربولک ولسوالۍ د 20 پایکال په کلي کې د روغتیایي کلینیک د پرانیستې پر مهال خبرې کولې. وویل چې د 20 پایکال روغتیایي کلینیک چې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو څخه باندې 1500 کورنۍ او له 10 څخه زیات کلي تر پوښښ لاندې راولي. په دې کلینیک کې روغتیایي خدمتونه لکه د نارینه او ښځینه ناروغانو معاینه، واکسین کول، تغذیه او زیږون پکې ترسره کیږي. ښاغلي توانا زیاته کړه د دغه کلینیک په جوړولو او تجهیز څخه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست او د اسلامیک ریلیف محسوسیې لخوا لګول شوي او په دغه کلینیک کې ټول روغتیایي خدمات د خلکو لپاره په وړیا توګه وړاندې کیږي. خدمات صحی را برای 7500 فامیل که 10 قریجات همجوار ولسوالی را در دوش داره انشاءالله عرض خدمات میشه. د هیواد د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ معین ډاکټر محمد حسن غیاسی د افغانستان ټولو خلکو ته د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت د ژمنو د څرګندولو په ترڅ کې وویل په تیرو 2 کلونو کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. همدارنګه ښاغلي غیاسی زیاته کړه چې په تیرو 20 کلونو کې له بده مرغه خلکو ته هر اړخیز او اساسي روغتیایي خدمات نه دي وړاندې شوي. خو دا مهال په ټولو ولایتونو کې د روغتیا د ټولو لپاره تر شعار لاندې با کیفیت او ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. تعهد حکومت امارات اسلامی افغانستان و در کنارش وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان این هست که ما عرضه خدمات با کیفیت صحی را داشته باشیم با شعار صحت برای همه افغان ها. په ورته وخت کې د چهاربولک ولسوالۍ د 20 پایکال کلي اوسیدونکي د بلخ د عامې روغتیا ریاست له دې اقدام څخه خوښ دي. دوی وایي چې له دې وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دغه مرکز په جوړېدو سره به د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دوی ستونزې هوارې شي. کلینیک زموږ ډېر خوښ یو. دغه خپل خدمتګار ډاکټران ټولو خلکو په خدمت کې دي. ډاکټران اوس فعلا یو 80% 80% حل کیږي کارم. سابق خو بخې د مشکلات سو اوس ان شاء الله خيو. د یادونې وړ ده چې دغه روغتیایي مرکز د جوړېدو لپاره ځمکه د سیمې د خلکو لخوا ورکړل شوې وه.